خبر مولا برادر سکرتر د پاکستان مرسته شو غنمو خرابوالی رد کړی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ افغان ټولي نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن دوشنبه د هود په 14مه طالبانو رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله اعظم هغه ادعاوې رد کړي ګواهي د پاکستان د مرسته شو غنمو خراب او نه استفادې وړ دي. مولا برادر سکرتر دا هم ویلي چې د اړه مرکزی سیلو رئیس خبره شوی ویډیو جعلي شوې ده. مولا برادر اخوند سکرتر په دې تړاو نور څه نه دی ویلي. په کابل کې د مرکزی سیلو چارو مسول یوې ویډیويي وینا کې ویلي و چې غنم چې پاکستان مرسته شو نامر افغانستان ته رالیږلي دي له منځه تللي او استفادې وړ نه دي. دغه چارواکي وایي چې د هندوستان لخوا افغانستان سره مرسته شوي غنم ښه دي او هغوی ترې ډوډۍ پخوي استفادې وړ دي. اوس ویل کېږي چې د مرکزي سیلو رئیس یادو څرګندولو له کابله طالبانو له دندې ګوښه کړی دی. په خواله رسنیو کې ډیرو افغانانو د پاکستان د غنمو مرسته او پکې درغلي غندلي او په طالبانو غږ کړی چې نور په دغه هیواد باور ونه کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.